السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه کوم چې څونه ملګري یې زما چې څونه پښتانه ورونه یې لالا نو زمونږ دا میسج مخې ته شیر کوئ صحیح ده چې زما آی ډی روانې شي چې څونه ملګري یې ولې چې زما اکاونټونه تاسو ته پته ده زمونږ خو اکاونټ لکه ډېر دوران نه وي خو زمونږ د اکاونټ مسله نشته زما مقصد چې دی د خپل ملک خدمت کول دی لالا صحیح ده هغه چې په هره طریقه باندې نو موږ ورته تیار یو دا شی شیر کوئ مخې ته بیا به خبره کوو یو څو ضروري خبرې راسه کومه خو دا میسج به مخې ته شیر کوئ صحیح ده چې تاسو ته پته ولګي چې زموږ د نننۍ موضوع په څه باندې ده شی شیر کوئ بیا به خبره کوو زما یو آی ډي تاسو روانه کوئ صحیح ده زما د ټیک ټاک لینک هم د ځان څه فالو کوئ زما د ټیک ټاک غټ اکاونټ بند شوی دی انشاءالله رازادوم به خو زه ستاسو څو خبرې کول غواړم چې څونه پاکستاني یې صحیح ده شی مخې ته شیر کوئ ویډیو لاول شیر کوئ چې ملګري ورته راشي بیا به خبرې کوو او دا ویډیو چې څوک هم اوري نو مخې ته به ضروري شیر کوئ زموږ په پاکستان کې یو څو کسان دي خپلې خویاندې چلی میاندې چلی او په افغانیانو باندې غي صحیح ده زه یې راته نومونه ملمه او په څه طریقه باندې چې پې غي نو هغه راته هم ویمه چې څنګه پې غي او څنګه خپله مور په افغاني باندې غي نو هغه راته هم ویم اوسېږي چې په کم ځای کې هغه راته هم ویم چې دي څوک هغه راته هم ویم صحیح ده مکمل خو دا ویډیو به شیر کوي او دا ویډیو چې ده نو زما چې څونه ادارو والا دي په دې د نظرثاني وکړي که زما د عیسائی ځوانان دي که زما د آرمي دي او چې په هر ډپارټمنټ کې دي په دې خبرو د نظرثاني وکړي دا خبرې ګپ نه دي دا سیریس خبرې دي او دا دي واوري او په دې باندې د نظرثاني هم وکړی شي شیر کوي لالا چې څونه یې شیر کوي زه دریو تنو خلاف راغلی یم چې د یو تعلق دی را باجوړ سه مور په افغانستان کې په خلکو باندې اوغ اوس په امریکا کې دی د بل تعلق دی په تقریبا د 400 خواوشا کې اوسېږي شهاب نوم دی چې مور ټول عمر افغانیانو غول په دوبۍ کې اوسېږي د بل نوم شکیر دی چې د کوواټ سره تعلق ساتي او مور ټول عمر افغانیانو غول په افغانیانو باندې مور غي هغه دلته په خمیس صبح کې پاتې کیږي ما خو په دلته ان شاء الله پارچه کټ کړل پرون ایپایار مې په کټ کړل د پخور او مور بوله خلک سوروم ان شاء الله خو چې زه څه وایم دا خبرې واورئ چې دیو څه کوي لکه د دیو کارکردګي څه ده زما څه غونډ ثبوتونه را سره دي په دې پسې باقاعده ما خپل یوه نیمه میاشت 2 میاشتې ټیم ما خپل خراب کو او مکمل له ثبوتونو سره ټولې دنیا ته پته ده چې ما د دیو ثبوتونه راغستي دي چې د دیو کارکردګي څه ده صحیح ده او په هغې کې زما یو اکاونټ هم لاړ یو اکاونټ مې پکې ختم شو 4.5 لاک فالوور زما د ټیک ټاک او 6.5 میلیون 6.6 پوینټ دا زما لایک چې دا اکاونټ لاړ بینډ شو انشاءالله رازادوم مې اکاونټ ما ته څه مسله نه کوي زما د ملک عزت ما ته پکار دی او زما د جنډې دیو داسې چل کوي د پاکستانو جنکو څه ګیمونه کوي او دا لکان زمونږ پاکستانی دي افغانستان والا دیو له ګفټونه ورکوي دا یې غستې دي کله جنکو ته وایي سینې ښکاره کا کله ورته وایي خېټه ښکاره کا بېدبي دي ما پې ګورې داسې الفاظ پکې راځي لالا لږ د وړو نه لرې شئ کله ورته وایي خوټه مې رانیغه شوه دا خبرې په ټیک ټاک کې دي کله وایي کم سر درته وخروم کله ویلي چې ښکاره کا او دا نازیبا الفاظ استعمالوي دا یو دا شکیره لږ دی د په مور باندې دا لاس ومنډم دا زما دا لاس چې پې زه وګورم بیا سیده کېږي شی شیر کوي مخې ته د په خور باندې زه د غونډ پاکستان پښتانه او پنجابیان سواره کم او دا بل زیارت خان د مور وغیم دا په امریکا کې ناست دی افغانستان ته تللی د افغانستان نه تللی دی هلته نیشنالټي اخیستله ده د مور په کوس باندې غونډ افغانستان واچوم دا د جنکو څه ګیمونه کوي کله وایي سینې ښکاره که کله وایي خېټه کله وایي ډانسونه وکړه د خور په کلو وغیم زما اکاونټ د دیو پلار هم نشي ختمولی اکاونټ زه واپس رازادوم چې څونه پاکستاني یې زما را میسج به شیر کوي نو دې خلکو خبرو زما ثبوتونه را سره دي چې کم سړي د دې نه انکار وکړو نو زه به ثبوت شیر کوم افغانیان څه کوي هغو ته ازمري ولي هغو ته ګفټینګ کوي لکه کم افغانیان دي چې کم زمونږ د عیسائی خلاف دي کم زمونږ د آرمی خلاف دي کم د A to Z پاکستان خلاف دي کم چې په یورپ کې دي کم چې زمونږ د وطن خلاف دي کم چې زمونږ قائد اعظم ته کنځلې کوي کم چې زمونږ A to Z پاکستان ته کنځلې کوي هغه افغانیان دیو ته ګفټینګ کوي په داسې طریقه باندې دا خرڅ شو دي دا 3 تنه او دا شهاب مور کوس نه دی دا چمچره ده د مور کوس وغیم دا وایي زه په افغانستان باندې وایي مینه تسخیموم په مور د کلي واچوم دا مور د افغانستان بارډر ته راوله چې پاکستانی پې هم سورېږي او افغاني پې هم سورېږي د خور کوس پرې زه راوشو کوم ستا په مور باندې سور شم
ما په دیو باندې یوه نیمه میاشت خرابه کړه. ټول پاکستان ته دا پیغام ورسوئ. نازیبا الفاظ په ټیک ټاک کې شروع کړي او د سندل سما یوه ویډیو هم کړله چې تاسو ته به پته وي چې ما ته وایي ته ټیک ټاک پرېږده ووایي چې ته دا خبرې کې سریام رنډېتوب یې شروع کړی. غونډ زموږ بچي دا ویډیو ګوري، زموږ مشران یې ګوري، کشران یې ګوري، باباګان یې ګوري، نر یې ګوري، ښځې ګوري. والله چې یو د پرېښودو نه دی. زه خپل آیسای ته وایم چې په دې باندې نظرثاني وکړئ، خپلو ادارو ته وایم، خپل آرمي ته وایم، خپل وطن ځوانانو ته، او داسې حساب باندې به زه د دې علاج کوم انشاءالله چې د دې ټیک ټاک نه به دا موږ ورکو د خیره څه. صحیح ده. په جنکو باندې وایي خېټې وایي ښکاره کوي، څه وایي ډانسونه وایي وکوئ، وایي سینې راته ښکاره کوي، وایي سر مې خرولی دی، وایي کم سر درته ښکاره کړم، وایي راشه په دې غیږ کې مې وایي سر کېنوه. لکه عجیبه خبرې کوي. وایي دا شی مې راپاڅېدو، دا را شکیر مورکوس دی، دا د اپریدي تقریبا د اپریدیان د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ دا ډاکټر صاحب د کوم ځای د هغو دغه علاقې دی؟ تیرا، د تیرا سره تعلق ساتي. او ما ته وایي چې زه به ستا داسې داسې زه به دې مور ښځه کړم د خر بچیه. ته زما نه خبرې، زه پلار دې څوک یم، زه د مور میړه یم. زیارت خان او تاسو ټول زه د دې خپل شي بېدبي دي، ما پې امتیاز یې نه ګڼم. د رنډۍ ښځې زامنو تاسو راپاسئ، په ما پسې خبرې کوئ. زما اکاونټ یې ختم کړی په ټیک ټاک کې. صحیح ده. او په فیسبوک کې چې څونه زما یاران یئ دا میسج پسې شیر کوئ. ډېر نازیبا الفاظ استعمالوئ. ټولې دنیا ته پته ده، ټولې دنیا ته پته ده چې کومه نمونه خبرې دي وکوئ په لایفونو کې. ټول پښتانه ته خبر دي، نر ښځې پیژني. په کومه طریقه چې دا ویډیوګانې کوي دا 3 تنه دي. په دې دې بالکل زموږ ادارې نظرثاني وکړي. ولې چې د دیو سپورټ هغه افغانیان کوي چې کم زموږ د عیسای خلاف دي. زه ټول افغانستان نه یادوم. کم چې زموږ د آرمي خلاف دي، کم چې زموږ د A to Z پاکستان خلاف دي، کم چې زموږ د جنډې خلاف دي، هغه افغانیان یې سپورټ کوي. زه به د دیو نه میاندې راولم او انشاءالله عیسای چې دی عیسای ته به نکاح کوم، آرمي ته به نکاح کوم. زما نوم د ځان سره یاد که او ښه مضبوط یې ولیکه بچیا. زما نوم د ځان سره سرچ که چې میں کون هو. نو زما په دې خبرو باندې بالکل لالا نظرثاني وکړئ او شی مخې ته شیر کړئ چې په کم ډله د اوس باندې زما خبرې بدې لګي. پوه شئ چې د هغه ښځه به رنډوي، د هغه خور به رنډوي، هغه به ښځه بهر پرېښي، هغه به مور بهر پرېښي. چې کم سړی وایي کنځلې مه کوه، هغه له به ښځې په کونه کې ګوته والي، ابه داوس یا به بېغیرتی، ابه بړوا یا به کنجري. کنجر سړي ته زه احترام نه لرم. که زما پلارم شي که نه، زه د کنجر او د بېغیرته ملګری نه یم. چې کوم سړی ما ته خونه کوي په هغه کې به ښځې لاس منډلی، نر سړی به ما ته خونه نه کوي. دا کونیان دي او کونیان به په غلطه ژبه کې سمې. زما دا میسج پسې شیر کوي. کونی سړي ته زه احترام نه لرم. بېغیرته سړي ته بړوا چې د خپله خور او مور دلالي کوي، د خپلې ښځې دلالي کوي، هغه ته زه احترام نه لرم. زه چې کوم سړی د خپلې مور دلالي کوي زه هغه ته احترام نه لرم. زه د پرتوګ او کمیس پاک وباسم. زما نوم سیدولي شاه دی. زه چاته احترام نه لرم چې غلطي کوي. چې څونه پښتانه یې غیرتمند په جنډه مین یو په ملک زما دا میسج شیر کوي. ماسخوتن به سره د ثبوتونو راځم. د الله په امان.